د زرغون تلویزیون لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. زه نورالله نوري یم او تاسې د ژوند د راز خپرونې لیدونکي یاستئ. دا ځل هم له موږ سره د تیر په څیر یو ځانګړی میلمه دی، اغلې نادیمه، چې پر سوشل میډیا په پتنګړه ککۍ شهرت لري او همدا ډول د تشه دیوا د پر نوم فیسبوک پاڼه مخ ته بیایي. پتنګړه ککۍ تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. په خیر راشئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او تر دغه ځایه راغلی. خیر دی په نصیب شه. ډېره مهرباني ورایتونه وایي تاسې د پروګرام نه چې مو ته مزې راکړلو. ډېره مهرباني. ډېره مننه. خوشحال شئ. اغلې ندیمې خورکۍ، څه ډول دغه فکر او ایډیا له تا سره پیدا شوه چې د خپلې ټولنې تاوتریخوالی او ناخوالې راواخلی او په دې شکل انعکاس ورکړل؟ چې مونږ یې ونه کړو نور څه ګوکې، ځکه چې مونږ وطن کې مونږ اوس وخته چې مونږ تاسې اول خپل ځان چې خپل ځان سره مخامخ شم چې زه څوک یم، مو ته دا سوالونه پیدا شول زه څوک یم، زه چېرته ځم او کوم ځای کې یم. او دا سوال ته پیدا ځکه چې مونږ ټول عمر په خارج کې تیر کړی ده چې د مو لباس دي شده او د مو ژبه سلیت شده او زه دلته ولې روغلم ځکه چې ډېر ځوانان دي وړه مور پلار سره بل وطن ته لاړ شي او وطنو کې ادا چې مونږ داسې یو. او دا سوال ته پیدا شو خپل وطن وږي ژبې وږي شولم، د لباس وږي شوم. او دا سوال ته پیدا شو چې عین چې د خبرې زه ورم د دنیا نه د مونږ وطن په باره کې خصوصا د افغانیانو باره کې په د خوست ولایتو کې عین دا خبرې رښتیا دي. او ما غوښتل چې زه د خپل ځان ته امتحان کړم چې عین زه یوه پښتنه ښځه یم، یوه افغانۍ یم، زه چې خپل وطن ته ځم ویلې مو ته خلک چې مو مړه کوي، مو ته خطر دی، دا رښتیا دی؟ او یا چې دا رقم دی چې د مور مو دی چې وطن خوږ ده، خلک یې خوږه دي، مینه محبت لري، ډېره بودۍ روانې دي، همیشه چې د دومره دراب دروب کې به هم دا خوشحال دي. دا سوالات پیدا شو او دنه چې زه خلکو ته غوږ ونیسم مو ته مهم و زه خپله وکسم. او دې په خاطر دا سوال وکړو، دې زه ته راغلم اوس تاسو سره ناست یم، جمع کړو، ګپ شپ ولو. اغلې ندیمې، دغه پر سوشل میډیا د پتنګړې ککۍ نوم دا تو سیزون ته خپله غوره کړی دی که نه بل چا دې ته غوره کړی دی؟ غوره کړي لکه غوره مې په کړي دي. نه بل چا دې ته یې دی که خپله مو ځان ته یې داسې خدای دې ښه کړه دا مو خپله یې ښه ده. چیرته زیږېدلې یې؟ ډېری وخت یې چیرته تیر کړی دی؟ زه خو په کوبل کې شوې وم، لیکن ډېر وړه وم چې یو 2 کلو به چې مور پلار مې دوبۍ ته لاړل، دوبۍ نه بعد بیا موږ لاړو کیناډا ته. مو هېڅ خوست کې وخت نه ده تیر کړی، نه په افغانستان کې. په اولو وختو کې چې تاسې دا ډول جالبو فعالیتونه پیل کول، یو ډول ویره او ډور نه و د سره چې د خلکو غبرګون به څه ډول وي؟ زه خو وطن که ډېر چې افغانستان نو بوسله شي لیکن افغانیت نشي نو بوسله صحیح شوه. بل زه چا پلور نیکه غرجت دا نه ډورېږم، ډور یې زده کړه خوی ده. زه خدای سره خدای یو مینه ده، زه ډېر زړه کې مینه لرم او زه یقین لرم چې زه که دا مخ ته ویسم مو ته نور عذاب کېږي او دا رقم رم. او خود اوله یو فکر و ځکه چې مونږ وطنو کې د کوم ایډیالوژیز د کومې خبرې چې مونږ د بندخانې لاندې د کپس لاندې به سرو کړي چې شرم ده درې باید ونه کړو چې ښه کوره څوک چې ویله ما که یو رقم یې مونږ خلاف استعمال شوه ده چې ځوان وړکه جلکۍ غواړي چې ښه کور وکړي چې یعنې وطن په ګټه کې وي، خونخونې په ګټه کې وي، چې ته ما که وړکه چې وایي چې زه والا غواړم ربوبه چې والا ته خو ډم شوې نوره ربوبونو والا پردي ربوبونو والا ته نسي چې زه غواړي چې چې والا زه غواړم چې ښه ښکلی اکټر شم، ښکلې کیسې ولیکم، چې نه ما که ته خو ډم شوې. لیکن شاروخ خان، سلمان خان اردو فلمونو ته پرمونې پیسې ورکوي کسې. او دا فکر راته و، لیکن زه دا نه پیدلم چې اوس وخت و چې دا کور وشي. او یو بل چې کوم تکلیفونه کوم چالنجز مو خپل ژوند کې لیدلی وو از په مثبت فکر په خندا، ځکه چې اوس وخت چې موږ تاسې یو بل ته په خوږه یو بل ته پیغام ورسوو. او دا خبرې مې دې په خاطر مې وکړلې وه شباس نور څه دې ته وایم. ډېره مننه اغلې ندیمې. څومره وخت کېږي چې پر سوشل میډیا تاسو دغه د پتنګړې ککۍ کومیډي فعالیت را پیل کړی؟ زه چې 3 کاله به کېږي. نه مې خدای، زه خو فکر کوم چې ما ته دا بیخ لکه عمري
کنه اول سر کې چې تاسو دغه فعالیت پیل کوو یا مو شروع کوو په کورنۍ کې دننه یا د کورنۍ نه د بوندې څه ستونزه او چیلنجو سره مخ نه شو ویل ته خپل وطن سړی رسمانه سمره کې پختر نه کې ته خپل چیلنجونه نه دي دلی ستونزه دي نه دلی د زون رسواله ده نو موږ هغه ایتو چیلنجونه دغه لیدونکو هم ډیر د ته په تلوسه کې دي او دا یو پښتنه وي سره دا چې دی په ژوند کې څه ډول شوی چیلنجو سره یا دا ډول ګوخو سره مخ شوی ده خو دا خو معلومه خبره ده چې مونږ تاسو کې خپل وطن خالق یو او مونږ تاسو کې یو کور مختورو دا کې بلګ جګی ټوټی ارسي او خود متر ډیرو کاسو چې نه بي کې ډیرو چې شرم ده پښتون یو نوم نشان لرو مو دي چې نوم نشان به جوړ کو کنه یو کور چې کې خو نوم نشان جوړيږي سره کم نوم نشان لرو وسو دربي د بیکو تکدي هرڅه چې په اونر په عزت په قدر سوشل میډیا مونږ پر ایوا وسلادو ای د سر نوم نشان جوړ کو نکړل خو نوم نشان نه جوړيږي نوم نشان خو تبکیږي بو خبره تسي مونږ ته سي دا رقم کورونا باید وکړو چې د مونږ چې په د تاریخي کې معلومي چې افغان یو واریر انرژي دو کنه یو غیرتی دو دا باید اوس مونږ په د نن زمانه کې په د اوس وختو کې سوشل میډیا څخه ثابت کو او یا متيوي لیکن یی بو خلک بو ته خلک چې خپلې درد لیدلوي ابو ته درد سر کوي خلک چې کومې بلی دلوي ته به کومې بي مو ته ډېری و چې ولاکه وکي ډېری ته مو چې دني قسم ګولې کې چې کړي وي نه وي څومره هیله لري چې د پتنګړې ککای پر نوم په سوشل میډیا تر کوم وخت دغه فعالیت کوي زه خو نن ته ژوند کوم سبا ته خدای میرا بونده زه چې نن وینم خصوصا جار د شمیتونه ورکه توسي پروګرامونه او د نور پروګرامونه چې دومره موږ ته مزیر کو نور ما تشویق کړم او دا بو که سپر چې مو کې سلوي وي مو کې ژوند وي زب مختتم او خدای د وکه چې نور ورونه خفیان دی ادین زداکی او ادین زیوت خبري مختروري خبري کسر شخان بنکو نه خول بنکو دا ټیک ټاک تو دا لیوان توب دا نه اری خبري وکای چې خوندور یاوي یو مثبت پیغام اولري بنده زړه ته د امید پیدا شي فکر د مثبت اوړي او زب کوشش وکم چې څو پرجندر کې وي تو سرای کنه د سرای خو خشول شي هغه ویډیو کلیپ چې تو په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وي خلکو ډیر خوښ کړی وي او تو ته یو ډول ځنګړی یا متفاوت زیات شهرت ډیر کړی وي کومه یو ویډیو ویډیوونه خو ډېری دي ویډیوونه خلک ډېری خوښوي چې زه خوخي ته جګړه وایم ته خوخي لري زه تو نه پښتنه کا د ډور کې دی ویلی لکه چې خوخي نه تا ډورېږي لرم ته نه ډورې ویلی ته نه ډورېږي خوخي نه جا لکه چې په دوه کې میاریون کړي اتمن هر څوک په خپل ځي خوخي نام یو څه څنګه ویلې مینه ډورېږي ویلې غریبونی د خو خداري تشه کړی دی وطن خزو ته سندا سوال کم چې تاسو دای تشه کړی تاسو نه زمونه ډورېږي نونګیان دي نه ډورېږي تاسو خونی مشري تاسو یو جرأت سره یو خونی واک ونیسای د نونګورته خوږی خبري وکای د زوم ته کله لګ څخ چې غوړش دي ته وکي متوازه بویلان دي ته وکم زه خو ډیر سامان غوړم په لګو می کار نه کی غام که کار نه کی سړیا لیکن دا ویډیو نه ډیره خوخیږي خلکو چې د مون خونو مانس کې چې خبرونه ډیر مون وطن نه مون په ټول نیشن تاثیر کړه دا ویډیو نه چې زه مخترورم خلکو ته ډیره خوان ورکوي پتنګړ کې تاسو خو هیواد نه بهر وای په کاناډا کې مو ژوند کړل خو په دې ډول د غیموک په ټولنه کې کوم توتریخوالی چې روان دی نو تاسو لا غزایا انعکاس ورکو په دې شکل نو کله چې دلته روغلی خوسته کوبل ته دغه حالات مخبل په سترګو ولیدل یو بل سره څومره سمون خوړه یعنی ورته ولې ډېر وکه کام و نه ډیر ترکی روغلی دو او ډیر صمیمیت محبت ز خپل شاید مو په مخ کې لګي سومنه کې چې والا مونږ خو نونګور ګرونا دو نونګوري چې والا مونږ خيخه ګرونا دو سومنه نه کې هغه ته نه ډریږي چې بیا ویډیو کلیپ پرځي جوړي نه ډیر خوشاله ده
ځکه چې زه ډېرو غونډو ته لوړم ډېرې افتخار سره ورونو خویندې روسي دا مې خوردو دا نیته ګرونه یې دا سبا کې ورونه افتخار کی چې مو خود پنتون ته څي زه بیا یم ولم یا خوخ افتخار کی چې زه ټوله ورځ ته خوشتوم په خوام لور نیمې دیني سبا کایم سبا پنتون یې او زه وینم دا او خورته می خواند ورکول چې مو نونګور ته مفتاوي چې لودو ته سبق وای زه ابودي ډیر وینم او د فکر ابودي په فکر کې دوه داسې دوکانه بلډینګ څوک کوي خدای سرک څوک کوي چې بندا غم جان وي وطن په خلکو خوان کې کنه او زه دا وینم او نام خدای حالات اوس داسې دي خلکو خیر شوی دي سترګې ویخه شوی دي تلویزیونونه دي فیسبوکونه دي نام خدای مونږ ته سه سولر انرژي دو ار کم اکسس لرو ارچتا لوس ورچ ولا شو او چې کوم نسبت مو فکر کړو نام خدای توسي بارش ولای توسي ډیر ترقی کړی دو خدای مده دغه سي کامیاب او ابود لري په تنګړ کې کای ودمو کړای د توسي خو خل راي لکه چې سمونه بدلاو خو له خو پختانه نه کې زه تر کومه سور نه زه خو خندلارم نه زه خو خندلم زکه مې سبودای دی غوري مې زکه چې خو مې نشته که و دې غختل چې خو خدیم پیدا شي او نو ژوند مې جوړ کی وادم وکي څه فکر کې هیواد کې د نن غوړې کا نه د هیواد څخه دی باندې زکه تو خو ډیرای وخت خپل هیواد نه بهر تیر کړی دی ورکه دا خو ول خوشحال چې ته متخ غوړې د پښتنه کې مونږ وطن کې د فیملی د کورنۍ ډیر متبار د ډیر خوګ ده او د پښتنه مونږ ډیر شي او زه پیغام د توسي خانیات ته او مت د خو روره قسمت خبرې دي مور ډیر ارمان و چې یو چې شوکم کنه یو نوم نشان ولرم او الحمدلله توسي مت دا کې کومک وکړلو او خدای مې ربون د قسمت خبرې دي هر وخت چې وشي به په خبر شه یو ویډیو می یو وخت په فیسبوک نه کتله یو زړه خزه د هغه غوړي چې تو سره خپلوي اړیکه ټینګه کی خو هغه سره دی ولیدل اسرخ مینر لیدلی لیکن خبرم چې ډېر خپل براخه ته کړی د درون خاطی ته کړی دی ډېر خوشاله یم نه پیدا کړی می ته ممکن هغه خاطه خپل براخه ته خوشاله هغه تو ته خوشاله صحیح لی پزړه کې پیدا شوی چې وسیوا ته امید خو ډېر خوشاله امید ډېر خاده د خدای کورونه دي څومره هیوادونو ته تللی یا سفر کړی دی کوم هیواد توسي د پوره توسي په نظر ډیر ښکلی او هغې کلتور پرمختګ خلک هر څه خپل وطن کشمیر ده لکه نغمه چې خپلې سندره کې غرونه افغانستان ده مو ته خپل زه ډېرو وطنو ته لوړی یم یورپ ته لوړی یم نورت امریکا ته لوړی یم عربستان عربي وطنو ته لوړ شوی یم او په دغسې مې لټول چې نور څوک دی د دنیا کې متخواند ورکوي چې بل ژبه وي بل رقم لباس وي ځکه چې یو رقم موږ باید همیشه کوشش وکړو چې هر څه نه موږ جدا وو کنه یونیک وو او نام خدای موږ وطن خلک خو ډېر یونیک دي په 2000 کې خارجي دلته څه ده 1398 ده کنه 1998 هجری شمسی کال مونږ خو ولته 2020 صبح کنه او دا اون وخت کې مونږ ته بیا هم یو خپل خوګ ریواج سوتله د لباس د خولي خطه او مو چې د لګ د نور وطنو تل شویم چې د 2-3 ماشي په افغانستان کې میتري کړلې زه د نوکسار د افغانستان په بل ولایت نه ورکوم او ټول کې مت د دا چې تاسو ډیرای وخت هیواد نه بهر تیر کړی دی اوس خپل هیواد ته کوبل ته غین ورسته بیا دلته خېست راغلی تاسو ته چې خېست میګو ته چې خېست اول دې خوست اول دې ته ول چې بمیاري لاجبي مو سره خبرې نه کی نه صحیح ده تاسو د غرتاک چې د موقتی بڼه لري دلته بیرته صحیح کنه دولت دایمي پوت کېږي که خیر وي نیت مې د چې دلاتي پوت شم دلته د مینا د محبت او بل دلته یو ژوند معنا لري زه یو د ژوند معنا احساس کوم چې ګیزه جګه شم پیغام چې زه نن وزیته سم از کی مو ته څوک دی د سره به خبري وکم او که خدای کی که قسمت وي دلاتي به پوت شم تو سره خوخه ده بس پوت شد مو ډیره خوخه خو بس خوشحال چې به خپل براخه ته کی یو د بخار به تواتر وي اشپزی دې زدادو خدا تو زدادو مخو از دادو
خو که زه دې اوس خوښې ته زنګ کوي چې نه دې زده بیا زده مې ده څه دې زده دي ډېر شیونه مې خو زده دي دلته زه خبرې ته متوجه شوم ته متوجه دلته د افغانستان کې د وړکي نام یخته د ځوانون ډیر تکړه د شپزي کې او تاسو غریبونو ته لګيږي تاسو هیڅ شانه دي زده تاسو چې زده وي تاسو کور کې کډ خز سره کوي موږ خو چې دې ځینه وزګار شو وختي کور ته لوټ شو خو بیا یې خپلو کور کې خور سره یې مېرمنې سره یې مور سره بس همکاري وي سره کو هغه که د اشپزخانې په کورو کې وي که نورو کورو کې چې مړی وخوري دسترخوان کې کومه کې دنه چې مړی وخوري کېنې پلتنې وړ ملټا خوري نه موږ ما خپل لوخه دی جګوي ثواب ګټي موږ یې ته ټیلاو خو افرین دروغ بنا کې کس ټول دنیا دی وری دا خو حق کوم ډول افغاني خوړه تاسو ښه پخولی شئ نامی خدای مخ مور بغلاندو کو بلکې وخت تیر کو فارسی زبونه دو ایغه مت ډیره مانتو عاشق د شنرز د کړی وی او وطن کې کپنډه کوي ک شفتال وی ک پلک وی ک بنډای وی د سبزی شنز ډیر پخوام دال ډیر خوګه پخوام مې وریجه داري مې وریجه په تپخې کم خې ولی سریخنو کې خې کلا کې در د شخوان کې جوړ کې چې مستو کې وې زړه دي مې خیرانه مونږ دې چې مې وریجه ته خیرانه وریجه وی دی مونږ ته چې په مای خیرانه وریجه په مای خیرانه وریجه خو مونږ تاسو دوی نو میوا کړی دي مونږ دې چې مای وریجه کوبلای د غب وریجه ته څه نور وریجه څه دي هغه ته کوبلای وریجه ته پیګي مو چانو د شي بیت پوکي وریجه مو چې وای لکه چې بیت پوک دي نه مزدادش پس خپل وطن ته چې روغلای دلته داسې ډېر څه د پرچې ځانګړي وو چې تاسو ته پر یو متفاوت وو یا تاسو متاثره شوي خواندې ډېر کړله ولا ارتشه زه وسویم یو میده دوی محبت ته یو د کسې د خطي متولا وی خور په برخه کې کړی وي کسې نمی پیژني باسي شنی ګرونه قسم ګولې کې چې خارج کې دا و نه ویني رښتا دي ته وایم او دلته یو چې کومې خبرې مو جوړې کړې وي مو ته خو رښتا به معلومه چې دا یو ټوکې دي یو مینه دوی محبت ته لیکن اوس چې رغولی یم داري په دوه کې روان یم چې دا کسه څومره مونږ خلک عاجز دا پوک خلک دي او څومره یوې خبرې ته اهمیت ورکوي او څومره غوړي چې خپل انده بداله کړي او تاسو چې د رغولي زمو وینم دغه افغاني خط ډېر استعمالوي خپلای ګڼډلای شي خود رښتیا به ولا په خدای خط میزداد لجرمي ټاک د افرین خازونه چې د تحقیق د مینه دزده لیکن دا لختای د غوړه ټول مخبل جوړتي خو دا خو تکړه خو داري تکړه يم چې مون خو پتن ټول خازي تکړه دي مو خزار کمال زاده مو خیال چې خلی مو سړی تکړه نه وای لا مون خازي چې نه ولا قدم د خطي چا دي ته وت کړی دي ته می خپل او تکړه والله کدي ګوت یا ولا ټول کاډي دي ته کړی بوټونه دي ته سپ کړی وي نه مون ته سی پګاړه کور کو اوس بتونی عملا نه کمې وی شي نو توا کو مخ کې نور وګړه تاسو خو ډېرو لیدونکو اوریدونکو دغه تاسو ویډیو چې کسي دغه خلکو سره وا پښتنه پیدا کیږي چې ډیرای وخت مو په وطن کې نه دی تیر کړی په کاناډا یا په نورو بهرنیو مملکتو کې مو تیر کړی خو خوستای لهجه مو په ډیره سمه توګه یوت کړی دا خو دا څاري مو خو والا فکر کړو چې وکی واجب دو په د دنیا کې وکی والا جادو خوستولو خوست جابدو الکانو جادي تصوب وکړه او بیا مې چې دویمه لهجه د کندهار دو او دریمه د جلال آباد ځکه چې ولته دغه خوندخونی مونږ پیژنو اوس چې رغولم نامې خدای رقم لهجه دي ولته په خارج وطنو کې ډیر خلک فکر کوي چې ولته چې لوړ شي ودانې وا ویډیو وا جوړو چې وای الله کې دا خو کاپیر وطن ته لوړل ان منځونه نه کې خپل ژبې یې کړلې دا حقیقت نه ده لباسونه یې کړ مونږ په خپل لباسو سیمرو کته وي ته متوجه وي ډیر لباس افغانستان خارج وطنو ته څي جلکې سیمري
مونږ خپل ژبه خپل لباس نه ډېر افتخار کو او مونږ ډېر ټینګ نسو کسه توس دلته خپل ژبه لګ بدل کړی د لګ کله کله سمنا کې چې معیاري ژبه مونږ غریبونه زه د شوی مخبرونه کې خپل ژبه نه غږیږي مونږ خپل ژبه نه بدلو ځکه چې مونږ باید کوشش وکړو چې په یو بل ژبه لهجانې زونونه وپیو ځکه چې څومره چې مونږ لهجې ډېرې وي دومره مونږ خواندار ډېر وي یوه ژبه به په ټولو باره نشي او ټولې ژبو ته باید مونږ لحاظ وکړو. غلي ندیمې یوه پوښتنه خلکو سره ډېره پیدا کېږي. دا خو ډېرې پوښتنې دي خلکو سره ډېرې پیدا کېږي چې دوی خو خپل وطن یا د خوست لهجې ته هم ډېر کور کې دغه تاوتریخوالی یا دغه نور منفي موضوعات چې دي دا روخولي او په تنزیه شکل یو مثبت انعکاس ورکوي. نو دلته دغه ټول لباس چې دا یې ښایستول دی خو د سر نه یو ډول پټکای ګډوي نو دا د دې ځانګړی سټایل دی که بل علت لري؟ خو زه پوهېدم چې د پټکي ترڅې مو چې کوم ریسرچ کړی ده مو کومه معلومات چې کړی ده دا اصلاً کې د افغانستان ده عین اوس په څو ولایتو کې نه ریسرچ کوم ولایتونه دي ښځې د پټکای جوړوي او دغه خو موږ سړیا ډېر تکړه چې دي که نه لونګۍ افتخار سره وایي که نه موږ مشرون کلی کې مشرون چې دی لونګۍ وایي او مو ته خوند راکوي زه اوس مو ته ډېر ووایه چې تربیزاکه وشم مې تا خو به درویښ کم زه چې سر یم دار یم زون ولې ته بدل کم که نه مو ته خوند راکوي بل څه به ته وایم دغه مونږ لباس ته او دغه رقم به وم بد بریښي نه ډېر ښه بریښي تو سره ځانګړی بریښي ښه قربان شم خوشحال شي. په کور کې مو په کوم نوم یادوي؟ مو ته ورونه خویان دي وړکې جلکۍ ټولې چې ممی ممی خو ډیرای دلته په د زړو ښځو دغه خپل ماشومان یادوي. خو رښتیا او غله شه ته دې نه خبره نه زه څه خبره د خپلې خوښې د ممی نه ته خو ته څه یې ممی غله شه تو غوړه به نه مو ته ټول وړه ورونه خویندې ټولې چې ممی د نوم د خپله زوم ته ایښی دی ممی نه مو ته ایمون په خونه کې زه مشر ایمونه ورور درې کوله کشره ده زه بیا دته چې ورک بل ورور ته یم چې وړیکه ورک کشره ته یم چې بلبله خویندو ته مې نومې خپله ایښي دي او دوی ټول مونږ ته چې یوه کې وخورې ته چې سترې خوره کې ایمونږ په کور کې ټول یوه بل ته په نومانه یو انتورونو ته ټولو ته ډینګ ده دا وړیکې ده دا ګل کاکا ډینګ ده دا وړیکې وندیار دا خو موږ ته یو بس خوست کې دغسې ول دی خو دا خو موږ یو خوب ته څوک څه یې خونخونه مو ته خو وړی کاکا خو وړی کاکا خو مو چې کومه ټکه یو ځای مې دی وړوکه یو ځای مې دی وړوکه خو ته وړی کا ځای توریالای نومیږي درې کلن دی هغه بابا نرته وای جار وای ته بابا نه مې خو وړی کا وړکای ته سي ډيري ضرور ونی کای نو خامخا خو د خخ خبره کلتور دی بس خاطر چې خوشحال وي تاسو په خپل خخ ورو کړی وکه خو مسلات کې خبريال زایم پښتنې زده نه مونږ جام کولري کې د سیاست خبري بونه کو زب پښتنې خپل جام و مختصر بیا ته مو پیژنې زبته او پیژنه اوس دا زته په مسلات کې خزه کړی که خبر نه وي ته وای کړ ته خو خوا نه زم کې خبر ومه خو کورنۍ مې کې خبره وای ټول شریک فکر و خو دا خو خبر دو او د ډیر په د مونږ وطن کې په مسلات کې خبر نه ځای خبر نه وي خزه ویترو دا څه دی باره کې ته څه فکر کې دا وای زونی نو ایمو په نظر خو دغه توته موته او ټول لیدون کې دغه در کړلای شي د خو ته او بعد ترمنځ و سر زون خطف کې کړلای شي دا یو باد کلتور دی خو بعد خبره ده هر سم بلې پښتنې ته ته مونږ زون خلاصوي نه څومره زده کړې مو کړې دي خاطر دومره مو کړې دي چې د مزون کې رسل نه څه کوي خدایا نو معلوم خپي مو پنتونه یله ده فاکولتا مې یلی دو او څه ژبې مې زده کړې دي او روانشناسی مې لیدو خواندر کې چې پیګم خلک سره کوم احساس کی څه خلک فکر کی زرمشه غوړم چې پیګم چې خلک به چی خشولېږي به چی خپکیږي او خواندر کې چې ته یو حال پیدا شي ډیر ستړی شوی ته يم چې روغالي وي زړه دې نه روح خود مډيري پښتنې دي نه براخه دي نه د خلکو مالکو غوري ټولو کړي چې ته شروع شي موږ به براخه دي دا کو ته براخه چې شر لیدون کوم خو ډېر براخه وي ته کړي دوه پرونه یې ځان دلته کړه هو ژوند خوږه خاطره مو چی د اوس چې د دیام
او دا یو مورموند و د مو لیکلو چې دا ریز برڅي چې زه به بیرته رڅم خپل وطن ته او خپل وطن خلکو مانس کې بوم مسلطونه بکو جامې بکو یو بل مخته ولو دا ز شپږ کلوم چې مو لیکلیو او اوس پورا شول دا اوس پورا شول او نور داړي خلاص شولې خو ورستای پښتنه راتلونکي وخت ایتو پلانونه چې دي او همدا ډول څه هیله لري چې زه احساس کوم ایمون نیت چې دا په سوشل میډیا وي کنجیو طرف وي او ټول نور خوند ته ورسیږي مودار مونده او دا میشن می دا یو سفر می دا چې هر افغان او پیږي چې ارچ ژوند کې امکان لري او خدای دې وکړي چې تور کمرونه او د نور رونه خوند مول دروزه مونږ په خپل عمل کې نور ورونو خوند پر یو مثال شو دی امید او د امکانات او دایمونیت ته او که خدای کې دا به مخته بیایو که افغانستان طرف وي که نور ولایتو طرف وي په کارور او دا می سفر دغه بکو ډیره مننه غلی ندیمې دا چې مو ته د ورځې 12 بجې خالی وي ته مزدګار ته کسنه موږ وطن خو غبات نه مړیږي داری بوي چې شکر د چې د خبره وشواله په مثبت په وسعت خبري مهم ده چې یو مقام ته ورسیدلو کنه دا مهم ده او تو نو ورګ ډیره مهرباني چې مو ته د وخت ورکو ټوکی می د سره چې خپانه شي کور کې خوخي ونه وي وسو نه می وای د لیدونکو هم دا هیله و زموږ هم دا هیله و چې تر دغه ځای راشي ستال د ایرتاګ نه په استفاده ته دلته راشي او موږ سره ځانګړي خبرونه جوړه کړي بس تاسو لیدونکو نه ډېر مهرباني خدای مو د خوشحال کی کامیاب وسای مینه محبت کی وسای په دوستی کی وسای او دا ورونو نه تاسو زده کوي چې د دومره کوشش کی تاسو ته پیغامونه روري او تاسو دغه ته همت ورکړي پیغامونه وتر ولګي او ایډیاز وتر ولګي چې په ګاډه ایت په کیسه مونږ تاسو لیارې تروشي د ژوند راز خبرونه لیدونکو په دې هیله چې د اغلی ندیمې خور له مرکمو ځنګړی خوند راخیستی وي دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه تر بیا چې زه نورالله نوري دلته راځم تر هغې مو په لوی او مهربان خدای سپارم د یو پرمختللي او باثباته افغانستان په هیله